السلام علیکم د زمین میډیا یوټیوب چینل ډیرو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ روغ به یاست او ژوند به په خیر در باندې تېرېږي. شکشنبه یې نه دي لګولي؟ شکشنبه نه غواړي، هغه اوس دغسې دی، اوس په اواز انشاءالله رسېږي. دوستانو د جمعې ورځ ده او ټینګ ګرمي ده، په ژمي کې ګرمي ده، داسې ګرمي ده چې موټر کې ایسي چالانه ده او موږ هغه په اصطلاح باندې زړی ارام بیا سره یو ځای سوي. دا سړی چې دی حافظ صاحب دی، حافظ صاحب ستړی مه شه، ښه یې لږ په زور ګډېږه وروره، ستا خبرې نه اورېدل کېږي هلته. اوس چې ډوډۍ وخوړله دوستانو موټر ته ما چې جوغا بېنډۍ راپورته کړلې، دغونه ډېرې خوړلې نو موږ ځو د خیره سره دوستانو د جمعې ورځ د میله کوو. زه به ډېر تاسو ته ځان نه درښکاره کوم، مخ ته مې یو دوه کسه ناسته، یو دا دی الکو صاحب دی، یو دا دی جناب الکو صاحب دی او بل دا دی صبرالله دی. صبرالله د بغل له خوا نو دوستانو تاسې دا دغه را سره وګورئ، دا لیاره د یو ځای پرې دغه شی راکښته کړه، دا کښته نقشه ده که الکو صاحب؟ دا ته نه دی، هغه ټیش پیپر دی. نو حافظ صاحب ته تللې چیرې وې؟ والله کوم ځای در یار کوم پاکستان خوا ده کړو. پاکستان کې به دا بند لارې کومه لاره واوښته ده؟ د مازل پر ګلي مازل پر ګلي او ایوب لاړم، د مازل پر ګلي او ایوب لاړې. برداشت ورور جانه دی دوه چې هر وخت په پټه میلې ته ځي ښه زما بیا داسې نه پس ته تنګېږي، بیا په ګروپ کې هم نه یو واکس پورته کوي نه یې ویډیو پورته کوي، او دا سپورټ دی هغه نفر چې وایي ګروپ باندې عکس باندې ویډیو باندې، نو دا ګروپ موږ ته چشت لپاره جوړ کړی. دا کوم ځای دی الکو صاحب ته د هغې پرېږده دی نه وایي دا فامیلي ده. کوم ځای دی؟ یا دا مخامخ ځای سمانو پل دی وروره، دا فامیلي ده، سمانو پل دی وروره، دا هغه ځای دی حافظ صاحب هغه چې ما او تا ورغلي وو. دلته دا دی ګوره ګنج جوړ کړی د ښار مابینځ کې، دا نو ښار نه دی، خیر نولو والا دا و. انتقاد مه کوه د خلکو، یا دا پسه نه ښکاره کوم وروره، دغه دی دا وینې ښایسته واسې دانه به رانیسو چې پسه رانیسو لیدونکو دغه امبریک یې راپورته کړی دی، موټر روان کړی دی، اوس موږ موټر باندې ارې وایم چې دا موټر وایي لا سلو سلو روان دی. الکو صاحب څه کیسه وه؟ دا زموږ استاد امبریک راپورته کړی دی، روان کړی دی، اوس یې پر ما ته واکړه دا امبریک خو مو چې کیسه کوله لا وروره څه ورسره صاحب الکو صاحب ته وان کړه، وایي تا ولې امبریک راپورته کړی نه ریګه د چا لارې ورور رب هلته چې څوک روان یې رنګ تمامه برابر زه وایم انکل یې نه ریګه د برکت لا پلارې برکت لا لاره ته وایي وایي شفقت لا څنګه دی، مال هغه د دوم نوم دی، شفقت اوس برکت لا ورته وایه، اوس برکت لا شفقت لا شفقت لا و دا حافظ صاحب معلوم سوی دا چیرې دی نو حافظ صاحب څه وایي؟ اوس مې ځان ګروالي ستا دغه څخه مخکې په شهروندام کې یم، ورته وایي تو قرآن چیرې وایي دا ټلیفون یې ما ته راوړی، مال اول راته وایي چیرې زه بیا مخ ته نه کښېنم. لیدونکو دوی وایي ته راوړه مخ ته کښېنه باره به ویډیو وکړم. د دې پر دا وخت باندې د دې څخه دوستانو زما د یوټیوب دومه ویډیو وګورئ، ښه خاطره ځینې لرم. د روزګان د چورۍ ویډیو تاسې وګورئ، زه بیا لینک بره په کمنټ کې درته کښېږدم. هغه ویډیو خلک یې ګوري انشاءالله ګوري، و خو دې ګوري، هغه دوی نه ده کتلې، نو هغه ویډیو تر سره وګورئ دوستانو، باره به دغه مشکله مال څه چې ولې زه په دغه کې نه کښېنم، په سیټ کې ولې نه کښېنم، هغه څخه موږ ښه خاطره نه لرو، هغه څخه نو غمزاده ښه خاطره لري. نن راشي نو فکر کوم که خلک لیدل څه ګرمه نه ده و هغه خو ګرمه ده دوستانو، ګرمه دغه ده
ژمی دی او دلته ایسې چالانه ده دوه ټاکه بله ده چې دا خلک د نن د عینو مینځه وینه دي راغلي دي دا اخري جمعه ده د کندهاریانو اخري جمعه خو اخري جمعه وایي بلانو اخري جمعه نه ده برادر بل روشه پر اخري جمعه نه راځي بلا د اخري جمعه نه اسوله یا اخی دله دغه تر اتلم د غرمې د خوا راوښتلم بیخي راشو زه وارد لاړم سرکاري باغ ته بیا د خوا راتللم داسې راشو زما ولا سړی ما بیرته دا کیسه د ستاره دوه واره نه راشو نن ولا ډېر راشو اخوا ته راشو اخوا نه مې کې شی لا نسته نو نه مې د خالي نه راغلی نو ګوره چې وخت دې څو بجې ولا کوي بجې بنو بجې د پرون وخت بس نو او دا سړی د شاته د ډیم ناست هیڅ نه وایي کله نه ولا ډېر راغلی چې پایم په پورته کړی او ته ما د ځکه را صبر لا داس نو راس چیر سول ستاسو بخت دوستان لیدونکو هغه راس خبلاړه بس کلام ولا کنه د ښکار کولم یا هم دا ګوري برات را په سره وانجه ودره را پیسه د اندارو ته کښته کې پیسه بیا اوس په نازو باندې کار کوي حافظ صاحب چې و لیدونکو تللی و دغه ته کوم ځای تللی وې اسلام آباد ته ولاړې هوا وې څنګه وې اسلام آباد کې به ګرمي وه که یا هوا سمه وه هوا ورې بس دغسې هوا وه لکه نن چې لګیا ده نو ګرمي ده ګرمي وه دلته خو نن ټینګه ګرمي ده لمر خو نن تیز دی نه یا ورې هوا سمه وه نه ګرمي وه نه هوا ولا دلته نن دوستانو ژمی دی بیخي ګورې کومه میاشت وه اوس خود ته که دال به ده ججي دال و دال به ده ججي به وي هو د ججي درویشتمه ده که څلویشتمه ده د ججي میاشت او هوت لا پاته ده یعنې د ژمي یوه میاشت لا پاته ده یاره ښه دی چې دغه نوم نه کي ژر پاخه کي بیخي ګرمي ده نن داسې ټینګه ګرمي ده ولاکه چې په د لمر چې وایي ګرم وي باره اوبه په پسې که څنګه دي هغه ښځې څنګه متل کوي پیسه وایي لمر توند دی باران په پسې دی بس نو لمر توند دی او باران په پسې دی او معنا خو دغسې وایي معنا هم دغسې ویله الله پاک چې معنا وبخښي ثنا به مو فات شوې پیسه که ژوندۍ ده یو دانه لا ژوندۍ ده شاید ما دغه دواړې اناګانې فات شوي چې خدای دې وبخښي خدای دې وبخښي نو لیدونکو ته سره سره اوسئ د خیره سره موږ عینومین ته راووتلو ما دا فکر و چې ځو دالې ته هغه عینومین ته راغلو نو ښه دي بس د جمعې په ورځ به داله وي عینومین هم راسره ووینئ چې سال دې څه کیسې دوستانو د سره د خولۍ څنګه خوند کوي خولۍ زما سره دا رقم خوند کوي لکه دا ګورې چې هغه دا خوا ولا خولۍ بولي خولۍ صدروي هغه دا رقم وایي نو ما دا میله ده از ما جواب کوم جواب وی هغه مینوازه بیا په یو ځانګړی ویډیو کې د دې پوښتنې ور جواب وم اوس فلحاله زه په یو بل ټینګم دنده باندې مصروفه یم دا سنید زما پر رخچینه وخاندې لیدونکو رخچینه مې د حافظ صاحب څخه واخیسته ما هلته راکړه زه پر سر ورته ودرېږه زه نو عینکې لرم
دا خو ما د لیدونکو په خوښه رانیولې یو وارې ولاړم وښکاره مې کړلې برم بیا رانیول دغه دی نو دوستانو داسې یو ښایسته ځای ته راوختلو موږ په دا ډېر وخت نه ورته راختلي ته وځې ته څه د ښکاره کړم دا نو ګرده اینو مینه بلا در لاندې د معلومیږي تاسې وګورئ سیټا چوک و ټوله سیمه تر لاندې ده نو دا زموږ نازولي دي یو اپي صاحب دی یو صبور لا دی او دا پسې الکو صاحب دی فرش په دې وار کې زه بیا په میله کې د کار غیرت نه لرم داسې د غیرت څخه خلاص یم دغه دی بټ چوک نو دا ښایسته هوا او منظره خو م راسره ولیدله نو موږ به یو ګوډی پرې وکړو پرې هغه دغه پرچم باندې پاکستانیان پرچم باندې پرې او زموږ پرچم باندې ورکې او د دغو پرچم باندې قطعې د کابلیانو پرچم او د انګریزانو پرچم باندې کارډز موږ دلته کښېناستلو ډېر یو ښایسته فضا د طبیعت څخه به خوند واخلو او دلته چې دی دا فرش ماوار که حساب شیش کې داسې پر دغه ورته کښېناستلې طبیعت او دی یو ښه کارګر ځوان دی ماشاءالله دی به کار وکړي دی به کار وکړي خپل دي دی هغه ورځ په یاد هغه شمس لاشي وغورځوي ښه دی چې نه دي مات کړي که نه بیا به دې شپه زموږ کاروي دغه دی یا نو دوستانو ورکې مو وکړلې چای مو وڅښلې بانډار مو وکړي ساعت مو چیر حساب هم دغه دی اوس نو مخ پر لمر یو شاید موږ لمر شاته دی نو لمر مو شاته دی البته شاید سم معلوم نه سو حساب څونې دې وټکوي مانه دې ټکوي ځان حال جوړه زما څخه نن ډېرې وټکېدلې دوستانو او دونه ښایسته طبیعه هوا ده تاسې ورته کتلی سي اینو مینه نو مازدیګر د خوا حفیظ صاحب سخته ښه ځای ته راختلي وه او دا زموږ یاران دي عکسونه اخلي ما خپل عکسونه واخیسته بله راغلم ما مایز د تمنیل عکس واخیستې لیدونکو بالاخره ماښام شو ماښام اذانونه بلا کېږي ګوړی به وروسته داسې چې نو موږ هم د خیره سره بېرته ځو شیان میان مو سره ټول کړله دا دی یاران هغه دي سره ولاړ دي او خلکو نو باره دا چې یو ځای ځای ورونه بل کړي نو او موږ ولاړ سو بېرته حساب ما واپس په پښو را روان سو لیدونکو دا غره څخه به موږ په پښو شاوه سږه خوند کړي حساب زه غره ته په دا ډېر وخت نه یم ختلی او راشوه کېدل خو نو وایي ختل یې ستړي یې راشوه کېدل یې بیا برنده کې دي ختل یې وسا دي خو یا وسا په دې معنا ستړي دي سړی ستړي کېږي او راشوه کېدل یې بیا سړی بیریږي غره ته خېږي صحت لپاره ډېره ګټه ته دا بیا د ځان څخه غواړم ورزش خو دی په دې کې خو صحیح دی چې ورزش دی خو یې په چا او دا ولا ښه لري هغه ته ختلي که ستا په یاد موږ د شپې وختلو بالا هم بند شولو هم شپه شپه هم باران دا خو زما کیسه نه کوې لاره څه ورکه شوه زما کیسه خو به نه کوې زه اوس صبر وشم ښه یا زه ونیسار وم زما پنشنر نه دی ښه موږ هم د شپې بند شوي یو یا د شپې موږ غره موږ پر 2 بجې باندې ور روان شوو سر ته نه وختو باران و په هغه ورځ باران هم ورېدي بلا باندې شپه سوه بلا لاره مرسته ورکړه سو بېرته راکښته شو دغه مازدیګر مزونه وکړه بلا ما ونیسار ورځه چې وروخېږو مخامخ لوړ ښه دا وروختو ماښام دغه زنو ته ورسېدلو یا موږ نه یو رسېدلي موږ ته لاره ورکه سوه په اکسو سره اخته شولو یو دم وریا سره راله باران شروع شو ناوخته باران ولار وکړه توره شپه سره په غره کې راته چې پلان هم کار نه کوي بره هېڅ کار نه کوي بیا لانج ما هغه ملګري ولاړو پر څراغانو داسې به شوه ماخستن جوماتونه سوي وه شپې رقم راته شول نن شپه به م په غره کې وای او دا دې غرونه شنه سوي دي حفیظ صاحب ښه دا لنده دي لکه کومه ده پوڅکي
نسته هغه د پوسه کوي دوستانو آینه مې نه خو نو د شپې ډېره ښه خوند کوي بس بالا د خیره سره الله وي اوس بیا لاندې پسې مښتې وای پښه به مې ښوی سوی موږ به شواس و تاسې را سره اوسئ ته وایي چې د مځکې شینګیاره ډېره سوې ده درنو لیدونکو بالا داسې کوچنۍ میله وه خدای دې وکړي چې لږ مو پام را سره په بله سوی موږ میله وکړله او بیرته اوس ځو د کور خواته بالا نو سبا بیا شنبه ده بیا موږ خپل کار و کتار و دا په مخ اخلو نو د خیره سره تاسو ته ښې چارې موږ ته هم ښې چارې او ښه وخت د الله په امان خدای مل شي